او دغه شان عیسی علیه السلام هغه سره جبرئیل علیه السلام خېږي ځکه د هغه د پوک نم پیدا دی ابو سره ګرځېدم وایدناه بروح القدس او عیسی علیه السلام موږ مضبوط کړو په جبرئیل امین روح القدس علیه السلام ابو سره ګرځېدم دنیا کې تربیت یې مغه کړی دی او په ماشومتیا خصمانه مغه کړی ده او وروسته ورسره د هغه د پوک نم پیدا دی او د جبرئیل علیه السلام د ملایکو وطن خبره دی نو خدای په هغه د پوک نه پیدا د ملایکو وطن ته بوسي او يهوديانو ته دا ښکاره کوي الله خپل طاقت چې تاسو څو قتلوئ یا مړ کوئ زه به یې بچ کوم دې سازش کړه چې موږ به یې مړ کړو زه ستاسو لاس دومره لرې به وخېږم چې ستاسو لاسونه به ورته نه رسي تاسو کافران یې او په من بدبودار خلک زه به دې خوشبودار ځای ته بوځم معطر او ښکلې مطهر اسمان خو بره پاک خلک دي پاکې ملایکې دي زه به دې بره وخېږم قرآن شریف کې راځي ومکروا ومکر الله د یهودو یو سازش وکړه د ده د وجلو او خدای پاک د هغه د حفاظت پروګرام وکړه ومکر الله اوس به ګورو چې به کامیابېږي او خدای پاک کافر نه کامیابېږي هغوی مړ نه کړی شو هم د هغه یو ملګری یو صحابي یو حواري دوست هغه باندې یو شکل راغی بس وما قتلوه وما صلبوه نه قتل کړی نه سولې کړی دا قرآن شریف فیصله ده د قتل یو قسم باندې مګیر نشو نه قتل نه سولې په شکل کې ټول ځکه یهود خو وایي چې موږ قتلو نو چې هغه کس یې ولید ورننه وتل په کمره دې بره لاړم خدای پاک بره خوشبودار ځای ته وخېجو او د دې ګنده او بدبودارو خلک لاس ورته ونه رسېدو د دې د ګاونډیتوب نه موچت شو دا مردارو نه لرې کړو دې تا نشي وجلی چې خدای پاک د چا اراده وکړي چې بچ کوم هغه څوک وجلی شي قرآن شریف او احادیثو کې د دې بیان دی او ټول مسلمانانو دا اتفاقی عقیده ده چې هغه جمدی خدای اسمان ته خېجولی دی حضور پاک خطرې دی آدم علیه السلام بره خدای خېجولی دی بیا راکوی شوي دی او بره د سلیمان علیه السلام تخت په هوا کې ګرځېده او ډېر جعفر طیار د هغه او نور ډېر صحابو خدای کرامتونه دي هغه خدای پاک بره خېجولی دی او دا ملایکې بره خېجي راکوزېږي او شیطانان هم بره پورې ځي ډېر حده پورې او ګرځي نو که خدای یو خپل خاص بنده بره وخېجئ او چون ولور دی وی بره اور د څنګه خطه سوځېده نه ابراهیم علیه السلام په اور کې خلک واچو نه سوځېده چې خدای پاک یې نه سوځي داسې چینجي شته چې په اور کې پیدا کېږي او لویږي او بچي راوړي او مري نه نو داسې څیزونه شته چې خدای پاک هغه اور کې بعضې حشرات پیدا کېږي لکه سمندر کې بعضې خلک مري انسان پکې نشي ډوبېدی ساه بندېږي او کبان پکې نه مري نو خدای پاک یې چې بچ کړي نو په هغه باندې اور یخ شو په ابراهیم علیه السلام په ده باندې او دومره ډېر تیز څنګه لاړه یو بجلي په یو منټ کې د دنیا نه 500 ځلې تاوېږي 24,000 کیلومتر د ځمکې قطر دی او په یو منټ کې بجلي چې تاو کې 8 ځلې 500 ځلې تا نو په یو منټ کې چې بټن ووایي کرنټ به راځي بلب ته نو بجلي چې انسان جوړه کړې ده د دنیا نه په یو منټ کې 500 ځلې تاوېږي او نور د هغې رڼا 9 کروړه میله لرې دنیا ته رارسي او زمونږ د سترګو کې خدای دومره نظر اخلي چې داسې وګورو اسمان او ستوري مونږ ته ښکاري یو ستوری د یو بل نه په کروړونو لکونو میله لرې دی او تا ته ټول ښکاري په یو شخص سره د سترګو نظر هلته ورسي څنګه رسي دا نو سپومۍ نور تاسو وینئ نه نو چې دومره ستا رڼا د سترګو نظر تلی شي نو دغه شان خدای یو مخلوق هم ډېر تیزۍ سره بوتلی شي بس الله پاک بوته الله طاقت ته داسې داسې خبرې چې سړی د خدای رسول خبرې نه مني چې خدای پاک وایي دی په قتل کې ناکام شو وما قتلوه وما صلبوه نو څه شو بل رفعه الله الیه خدای پاک خپل ځان طرف ته اوچت کړ او ویې غوسته چې دشمنانو نه یې بچم کړم او عزت وله ورکړم او دا جسم وله خدای اوچت دی وایي دومره ډېر عمر ډوډۍ چې څنګه خوري څه خوري او څه څکي نه نو دا څنګه جم دی او دا دومره ډېر عمر چې بیا به راځي یهودیان هم وایي قتل شوي دي او قادیانان هم وایي قتل دی دا د یهودیانو خبرې کوي دا چې کومه کافرانو د عیسی علیه السلام مخالفین چې یهودیانو وایي مونږ وژلی دی چې
چې سړی وایي ما پیغمبر مړ کړی سره دې خبرې سره دې کافر دی چې یو سړی وایي د پیغمبر وژنم په دې اراده دې کافر شو چې څوک وایي عیسی علیه السلام هغه مړ دی قتل دی په دې ځل قرآن شریف د آیات نه خلاف دی د اسلام نه ووته دا قرآن شریف کې هم دی یهودیانو به دا اوتې بوتې وي دا لعنت چې پرې راغلی دی او د خدای قهر دنیا کې ولا خدای بادشاهي نه ورکوي که چېرته د اسرائیل یا بل وړوکی ملک هغه د عیسایانو سره خوا کې ولاړ دی امریکا او برطانیه او جرمن او دا نور غټ غټ ملکونه هغې سره ولاړ کړي دا ته خوا شو دې زور به یې نشته خدای پاک دا ذلیل کړي دي دا د پیغمبرانو دشمنان دي خدای پاک په لعنت ویلي دی قیامته پورې به د دې بادشاهي نه راځي یو ځل به یو بادشاه راشي آخر کې هغه ته دجال وایي نو دجال یهودي دی نو دغه بادشاه نه به دې ټول ګیر چاپېر راته وشي اسرائیل ایران کې دي شیعه دغه دي دا چې کوم یهودیان دي په جرمن کې په یورپ کې او دا ملکونه خلک به هغه دجال پسې روان شي دغه یو بادشاه دله به بادشاه دي به ټول راغونډ شي هغه سره چې راغونډ شي هماغه عیسی علیه السلام چې خدای هغه جمدې ساتلی دی هم د دې یهودیانو د مشر دپاره هم د هغه په لاس به خدای پاک قتلی او د هغه چې کوم مریدان دي او کوم ملګري دي ابو مهدي صاحب عالم دی بادشاه او خلیفه دی هغه دی ولی الله دی او عالم دی او د هغه ملګري مسلمانان دا ټول دا به د هغه ملګري وي عرب او پاکستان او افغانستان او دا خلک چې کوم ټول به ملګري چې دا نور تاسو مړه کوئ یهودیان اورګه چې دي خدای پاک ولا وخت ورکړو قیامت سره نږدې او نور جون باندې تیر یا به مسلمانېږي یا به قتلېږي مشر ولا زه مړ کوم او دا کشران ولا تاسو مړ کوئ نو دا اونې او دا کاڼي به مسلمانانو ته اواز کوي چې ای مسلمانه هذا یهودی او ورائي دا د یهودي زما شاته پټ دی کاڼي به وایي اونې به اواز کوي لکه موبایل چې اواز کوي تا ته به رنګ درکړي هذا یهودی من ورائي اونه به وایي زما شاته یهودي دی هلته به پټي دا به ټول مړه کېږي دا به ټول مړه کېږي بس خدای پاک دې له نور ژوند نه ورکړي او قیامت کې به هم خدای پایدا رانیسي قرآن شریف کې دی فایمان عقدهم میثاقهم وکفرهم بآیات الله وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف دا به وي پیغمبرانو سره به عهد او میثاق وکړو به مات کړو دا به مات کړو دا کړي دي بني اسرائیل یهودیانو وعده به وکړي به وتښتېدل او پیغمبر عیسی علیه السلام ته به تانه مني او پیغمبران ډېر قتل کړي یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام او د پسې ورغلي خو خدای پاک خیر دی خدای پاک یو طاقت یو ناشنا شی خو کنه چې دا جسم او روح سره پراخېږو دا په وجلو اګه د الله رازونو چې ستاسو هغه مشر دپاره خدای دې ساتلی دی قیامت سره به دې راځي سینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير خنزير بمړ کی او تقریر بو کی شایانو تا خنزير مخوره مردار دی مړ دی او صلیب دا موای چې زو سچونه شي زه خو جام دی خدای پاک اسمان نراولې ګلم په بیان کې بو وي رسولینه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دې یو شبيه جوړ شو رسو کوئی شبيه څنګه جوړ شو په بل شکل الله کولیش هغه مړ جام دې کړی معجزه په شکل کې او موسی علیہ السلام په لرګي وګرځو او فاذا هي حيه تسعى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واعش بها على غنمي ولي فيها مآرب وقال القها موسى فالقاها فاذا هي حيه د لرګي او د عصا مار جوړيږي یعنی د مار شکل بشو هم شکل به د لاس واچو به لرګي شو چې د لرګي نه خدای پاک د مار شکل جوړول شي او د یو پیغمبر د ملګری نم شکل بدلول شي او نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام راته یا متمثل بشو د یو صحابي په شکل کې سنمه دی مشهور دحیه کلبی نو صحابیو ابو سرناستو طالبانو وایي چې ملمناست د صحابي سره خبرې کوي جبرئیل علیہ السلام ډیرو صحابه دحیه کلبی په چې زمون ملګری خبرې کوي نبی علیہ السلام سره ابو جبرئیل علیہ السلام نه غواړي کله د
د یو طالب په شکل کې راغلی توره ګیره بیا به ناګانه غیب شو او مسجد نبوي کې دی خوا دروازه د باب جبریل په جبریل علیه السلام یو ځل داسې دی د هغه په شکل کې د علم تپوسونه یې کول او بیا په دغه ګیټ باندې و دغه ګیټ ته ځکه باب جبریل وایي حضور پاک عمر صاحب ته ویسې په یو ورشه هغه کس وګوره چې دروازې پورې لاړ یو منټ دی لنډ دا غدا دیوال دې نه هم لاړ چې ورغی هغه نشته وی خو نشته خدای خو به چې ځمکې تېر کړه که اسمان ته والوته خو ملایکه وه بیا ورته ووایي دا جبریل و او تاسو ته یې داسې سوالونه یې مانه وکړه او جوابونه تاسو ته دین خو د سوال او د جواب په شکل کې نو د انسانانو په شکل کې خدای ملایکه هم شکل کې نو که د یو حواري او د یو ملګري شکل د عیسی علیه السلام په هغه واچولی شو نو دې کې څه ناشنا خبره ده سړی معجزات مني نو بیا دا مني نو دوی وایي څنګه هم شکل شو څنګه شو او چې بره ختلی دی نو دومره ډېر عمر د نوح علیه السلام عمر څومره و 1400 کاله یا زیات و کم او د آدم علیه السلام څه کم 1000 کاله نو چې سلو په ځای 1000 ورکولی شي نو د لم په زرګونو ورکولی شي او دوی وایي څه خوري خدای پاک داسې هم ساتلی شي اصحاب کهف په قصه کې راځي چې دوی په غار کې 300 سنین وازدادوا 9 300 کاله نانوار او د سپومې نه د پاسه 300 کاله اودو مړه نو اودو وتحسبهم ايقاظا وهم رقود اودو ته وایي رقود اودو سړی هوږي کېږي تږي کېږي دغه کېږي ډوډۍ خوراک ضرورت یې وي او دې 309 کاله اودو او ډوډۍ نه ده خوړلې او نه یې چیس کړی او نه یې اوبه خوړلې دي چې په دنیا کې داسې شي په سلو کاله خدای پاک بغیر ډوډۍ چې ساتلی شي نو خدای پاک یې ساتي ذکر به کوي خوراک به کوي یا به ورته خدای غیبي خوراک ورکوي حضور علیه السلام به څو روژې پرله پسې نیوي صحابه خو د سنتو تابعدارو چې موږ به هم نیسو ورته یې مه نیسئ یو روژه چې نیسئ ماښام به ماتئ سبا به داسې بل سبا 3 روژې به حضور پاک پرله پسې نیوي وي ماله خدای خوراک راکوي یعنی یو خوراک داسې ښکاره دی ظاهر یو باطنی او معنوي خوراک دی ماله خدای پاک بغیر ډوډۍ معمور ساتي یا معنوي یا غیبي خوراک ماله خدای راکوي عیسی علیه السلام د جمدی وي او خدای پاک دی ولا غیبي هغه خوراک ورکوي او موړ دی وي دغه شان نه څه دومره دغه خبره نه سړی په رزق خدای مړولی شي بغیر رزق او خدای پاک مړول او سیرابول څوک دی الله پاک نو بس هغه دا بغیر ډوډۍ او دا په ذکر باندې مړولی شي دا دجال چې کله راځي دغه ورځ کې ډېر قاتي دومره قات پي چې مسلمانانو ته به خوراک او اسکاک نه میلاویږي او دله به داسې یو طاقت لکه جادوګر سره چې یو جادوي جادوګر او عامل او ساینسي آلات به ورسره وي نو جنت او دوزخ په شکل کې به ورسره سوزونه او باران به هم کوي مصنوعي او خلک به کافران کېږي څوک به ورته خدای وي او څوک به او بعضې مسلمانان خو کلک ایمان نو دوی باندې به ډوډۍ چای بند کړي او ګراني به وي او رزق قات به قات نو خدای پاک به دا مسلمانان په ذکر او تسبیح او په لا اله الا الله په ذکر به ماړه ساتي لکه ملائکې چې کله یسبحون الليل والنهار لا یفترون ملائکې ډوډۍ چې نه کوي بس ذکر کوي د الله ثنا وایي تسبیحات وایي تحلیلات وایي دغه ذکر او ثنا باندې او د خدای صفتونه وایي او ماړي نو هغه زمانه کې مسلمانانو ډوډۍ چې به نه او هغوی به ذکر او تسبیح باندې بدن کې پاور وي او جهاد پکې د یهودیانو خلاف یو پسې به ورځي دا کشران به ورته دا مسلمانان مړه کړي او عیسی علیه السلام به دا راکوزېږي مرزایي به وي عیسی علیه السلام احادیث به ټول ځان ته راوړل وي اسمان ته ختلی یعنې خدای ورته درجه بلنده کړې ده نه ته وګوره بار ورته قاتلان ولاړو د درجې خبره خو هر مسلمان له خدای درجه اوچتوي اور پیغمبر درجه اوچته ده د اوچتوالي د درجې نه دی سره مخ دی د اوچتوالي د بدن دی ورافعک الیه ومطهرک خدای پاک ورسره پنځه وعدې وکړې پریشانو یو دا ده انی زه دې اخلم انی متوفیک زه به دې اخلم دې تا ته لاس نشي در رسولی روح به دې والم سره د جسم او روح نه دا خو چې شهید هم شي چې شهید شي نو خدای ولا روح درجات اوچت کړي هغه قتل سره منافي نه دی درجات دا درجاتو نه اوچتوالی مراد هغه دی چې قتل به نه وي یعنې تا به جمدې درجه هم در کوم او بره به دې خېجوم داسې
داسې پرواز دی کنې بیا خو یهودیان به خوشحاله چې سړی اسې مړ کو خدای پاک مړ کړ پرېږه ړم یخ شو نه خدای عیسی علیه السلام نه یخو دې دې نشي مړ کولی انی مترافعک الیا شکل یې داسې دی دې ستا عزت خرابوي دا زه اوچتومه د عزت مقام ته دې رسومه او د دې هغه مشر به کله چې دې بینې خو آخر کې به راځي نو هغه د وژلو دپاره به دې بیا راکوزوم د هغه په لاس به بیا مړ کېږي بیا به پادشي کېږي او بیا به بچي کېږي واده به کوي بیا به د حضور علیه السلام روضه مبارک کې اخوا کې خښېږي نو دا به راځي دا به د دې خدای پاک هغه غلط عقیدې او ښکاره کوي قرآن شریف راځي وایم من اهل کتاب لا یؤمنن به قبل موته هر کتابي هغه به ایمان راوړي روانې د موت د ده نه په عیسی علیه السلام نه مړ لا نه دی دا به راکوزېږي وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون چونکه یهودیان به خو خدای پاک په آخرت کې سموي عذابونه نو د آخرت چې کله نږدې شي قرب قیامت نو د مهدي صاحب او د مسلمانان ملګري او د عیسی علیه السلام په لاس به ولهم عذاب ورکوي یقتل الدجال بید عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام په لاس به دې مړ شي ورګه چې هغه پادشاه هم دله ختم کړي سم ذلیل کو او دا کارکنان به له مسلمانان به د الله په مدد ټول ختم کړي او عیسایان به خدای پاک چې کوم بدبختوري الله به ورته کلمه نصیب کړي او مونږ خو یې چې مړ دی خو مړ نه دی ځکه چې عیسایانو به یې مړ نه دی څه به یې مړ دی دا حضور علیه السلام نه انګریزان راغلي یو ځل د یمن نه نجران راغلي ورته عیسی علیه السلام سولی شوي دی او بیا ترې نه د پت جمدې شو او بره وخته نو هغې وایي بره ختلی خو وروستو خدای پاک آیاتونه راولېږل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او بل رفع الله الیه او که څوک وایي دا کار ډېر ګران دی وکان الله عزیزا حکیما الله غالب دی چې هغوی زه یې خېجوم ته الله سپندولی شي دا بره ستوري او دا نور بره چا پیدا کړي دی بره ګلوبونه دله ګوړي دي چې یو ستوري مخلوق دی نور مخلوق سپومۍ مخلوق او بره په هوا کې دغه شان ودرولي دي نو یو بنده نشي خېجولی الله په خېجول د خدای په طاقت ډېر او حکیمه حکمت هم پکې ډېر دی چې جمدې ولې خېجو اورېږه تاسو وایي جون وله ختموم او خدای پاک وله جون ډېر ورکوي چې تاسو ته پته ولګي دا ورته خدای پاک ښه خپل طاقت او که مړ وي بیا خو هغې ارزو پوره شي بیا به خوشحالي چې څه پسې راغلو کار خو شو بیا به خو خوشحاله و نه خدای عیسی علیه السلام خوشحاله چې پریشانه نشي مړ کولی تا نه به دومره ژوند درکړم په اسمانونو کې به مزې وکړې په ارام دا مردار کافران چې تا ته مور ته به یې وله کنځل کول مریم بیبي ته یې وله د زنا وي چې د یو سړي مور ته کنځل کوې چې دا زناکاره ده الیاذ بالله نو بچې یې څه شو بچې یې حرامي نه شو چې مور زناکاره شوه نو ماشومان یې وله د زنا شو نو پیغمبر ته داسې کنځل کول